طالبان وایي که فشارونه دوام وکړي ګټونکی به هغه څوک وي چې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکي دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په کچه نه بولي. که څه هم متکي دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، د یوه ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کاریږي. خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به یې د هغه چا وي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. ښایي له دې څرګندونو د ښاغلي متکي موخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو بیا ځلې خوندیتوب او امن ځایونه وي. هغه ګواښ چې یو ځل بیا د سپټمبر 11 د پیښې په څیر د نورو هغو تکرار ته زمینه برابرولی شي. د دې ګواښ په اړه له وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي چې افغانستان کې د القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو له بیا فعالیت اندېښنه لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړولو په لټه کې دي او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بېلابېلو کچو تماسونه هم پیل کړي. خو ترڅنګ یې طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام یې ستونزې لري او د هواري لپاره یې کار روان دی. خو دوی ټینګار کوي چې دا حالت باید د دې لامل نشي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. داسې ښکاري چې پر طالبانو تر ټولو ډېر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډېرو نږدو متحدانو لخوا دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندویه لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یوه پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو او لږکیو د ونډې غوښتونکي دي.